رښتیا یې ویلي دي چې خدای پاک خپل کور ته یو څوک غواړي هیڅ څوک یې ممانعت نشي کولی او چې خدای پاک څوک خپل کور ته نه غواړي هیڅ څوک یې په زوره نشي ورتلی. اکثر سوشل میډیا کې زه باور لرم تاسو اورېدلې ده دا ویډیو یې هم تاسو وګورئ را سره. محمد عامر چې د لیبیا د اوسیدونکی و دی نو میدان هوایي ته چې راغلی و ده غوښتل چې د حج فریضې لپاره ولاړ شي. نو کیسه داسې وه چې د ده نوم کې مشکل و په همدې خاطر باندې هلته ترمینل کې یا پلټن ځای کې چې و دلته اعلان دی مشکل ورته پیدا شوی خو تیاره بالاخره دروازې بندې شوې حرکت یې کړی وه. تیاره سره خو پولیسو ورته ویلي دي بس ځه وروره نو په تیارې خو حرکت وکړه نور څه کوې بس لاړ شه. سړي ویل چې نه ما نیت کړی دی او پاک نیت مې کړی او حلالې پیسې را سره وې په دې حلالو پیسو زه راغلی یم نو زه باور لرم چې خدای پاک غوښتی یم او خدای پاک مې غواړي او که د هغه خوښه نه بیا مې نه غواړي. تیاره نیمایي کې مشکل پیدا شوی بیرته راغلی ده ځمکې ته میدان کې ښکته شوې ده نو بیا خو هغه نوم مشکل هم حل شوی ده نو د تیارې سره تماس نیول شوی چې دا یو سورلی دې پاتې ده پیلوټ ویل چې اوس اجازه نشته ځکه دروازې بندې نشم خلاصولی. بیا لاړل بیا چې لاړل بیا نو د هغه ورته د پولیسو بیا ورته وویلې چې د خلکو میدان هوایي مسؤلینو چې بس ځه وروره نو امیر خانه ورځه چې تیاره خو دا د ترمیم شوله بیرته لاړله. دی ویل چې په خدای مې باور ده که هغه مې غواړي نو هېڅوک مې ممانعت نشي کولی. یعنې دی دومره په ځان حاکمه و دومره په د خدای پاک د ده باور و چې دی تلونکی دی شاید خوب یې لیدلی شاید بل څه. تیاره بیا دویم ځل لپاره راګرځېدلې ده او تیاره بیا مشکل پیدا شوی دی بیا چې ناسته ده نو پیلوټ ویلی دی چې یاره دا ځل چې محمد عامر ځان سره وې نه سمه که نه دا تیاره نه درېږي. هماغه داسې له هغې وروسته محمد عامر جیګ که او تیاره لاړله او بالاخره خپل منزل ته هم ورسېدل. هغې وروسته نو عربي رسنیو نورې نړیوالو رسنیو دا د خبرونو سرټکی کړی دی او تر نن ورځې پورې له پرون نه تر اوسه پورې دا نو هیډلاین دی ټولو رسنیو کې سرټکی دی د خبر او ټول دنیا چې ورته حیرانه ده چې دا څنګه امکان لري چې دا یو کس پاتې شوی او تر څو چې دا جیګ نه شو تیاره کې تیارې تله مشکل پیدا کوو بیرته راتلله. نو پاکې ارادې سپېڅلې ارادې په خدای باور تاسو خپل هدف ته رسئ بیا د حج فریضې لپاره چې راځئ داسې ځئ که مو اراده پاکه او سپېڅلي او په حلالو پیسو راغلي یاستئ بیا نو د خدای پاک خوښه هېڅ څوک مو ممانعت نشي کولی بیا به دغسې ځئ.